امر بالمعروف نهی عن المنکر. اسلام د افغانستان لپاره تر هر څه لومړی دی. د بختري اطلاعاتي اژانس مبصر تر همدې عنوان لاندې په کړې تبصره کې ویلي له کله نه چې اسلام افغانستان ته راغلی نو په دغې موده کې افغانانو له خپل دین او وطن څخه د دفاع په لاره کې سلګونه زره او ښایي میلیونونه سرونه نذرانه کړي او سختې ځاني او مالي قربانۍ یې ورکړي دي. افغانانو دغه راز نه یوازې په کور دننه د اسلام د دښمنانو دسیسې شنډې او له ماتې سره مخ کړي بلکې له خپلې جغرافیې بهر هم له اسلام مبارک دین څخه د دفاع او نورو ته د رسونې په برخه کې د پام وړ هڅې کړي دي چې ښې بیلګې د غزنویانو، ابدالیانو او نورو مشرانو امپراتورۍ دي چې تر هند پورې د اسلام په رسولو او دفاع کې مهم رول لوبولی دی. نو دا چې اسلامي امارت په هیواد واکمن دی او د دغه نظام تر ټولو مهم هدف اسلام او له دغه دین څخه دفاع ده، نو هڅه کوي چې د اسلامي ارشاداتو په چوکاټ کې د افغانانو حقوق خوندي کړي، له ظالم څخه د مظلوم حق واخلي او دغه راز په هغه څه خلکو ته امر وکړي چې خدای جل جلاله یې امر کړی او له هغه څه څخه یې منع کړي چې الله جل جلاله یې د منع امر کړی دی. د اسلام مبارک دین د امن او راحت دین دی او په دغه دین کې هیڅ چاته سختی او مشکلات نشته. نو نړۍ ته هم پکار ده چې د افغانانو مذهب، کلتور او عنعناتو ته درناوی وکړي او په هغو مواردو کې د لاسوهنې او نظر ورکولو هڅه ونه کړي چې د افغانانو د دین او کلتور خلاف وي. دا چې وروستیو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یعنی یونما په افغانستان کې د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدو وزارت په کړنو نیوکه کړې چې ګواکې دغه وزارت په افغانستان کې د ښځو حقوق او د افغانانو اساسي ازادۍ تر پښو لاندې کوي. نو دوی ته باید وویل شي چې دغه وزارت د علمای کرامو تر پراخو سلا مشورو وروسته خپله تګلاره جوړه کړې او ټولې کړنې د قرآن، حدیث، اجماع او قیاس پر اساس برابرې شوي دي. او که چیرې یونما او نور نړۍ اسلامي اصول نه مني نو دا خو مخامخ اسلام ته سپکاوی دی او نوره اسلامي نړۍ باید د دغه ډول دریځونو او مخالفتونو په وړاندې ودرېږي.